بسم الله الرحمن الرحیم. ګران افغانستان کې خپل درنو هم مسلکو ډاکټرانو او محصلینو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر سجاد یم او په دې برخه کې د پانکراس پتالوژي د ډاکټرز فار افغانستان د ویب څانګې له لارې ستاسې حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې ګټور تمام شي. باید ذکر کړم چې د دې لیکچر په تیارولو کې په زیاته اندازه د رابنز د کتاب څخه استفاده شوې ده. د دې ترڅنګ ځینې نورو منابعو څخه او ویب سایټونو څخه هم استفاده شوې ده او زه د دې منابعو د مؤلفینو او تهیه کوونکو څخه مننه کوم. په شروع کې د پانکراس د ساختمان په هکله په لنډ ډول سره خبرې کوو. پانکراس ریټروپریټونیل موقعیت لري او 60 سانتي متره اوږدوالی او د 85 څخه تر 90 ګرامه پورې وزن لري. د دوادنم یا د اثنای عشر د قوس څخه شروع کیږي او تر تحاله پورې اوږدیږي. د پانکراس تولید شوي مواد او ترشحات معمولا د دو قناتونو په واسطه باندې اثنای عشر ته تخلیه کیږي. مین پانکریاتیک ډاکټ یا ډاکټ اف ورسنګ معمولا د اثنای عشر ته د رسیدو نه مخکې د کامن بایل ډاکټ سره یو ځای کیږي او امپیولا اف ویټر تشکیلوي. د پانکراس د نسج یوه کمه برخه تولیدات او ترشحات د ډاکټ اف سنتورینی په واسطه باندې اثنای عشر ته تخلیه کیږي. د اثنای عشر ساختمانی برخې لکه هډ، نک، باډي او ټیل په حقیقت کې انټامیکل موقعیتونو لرویه تقسیم شوي دي او د ساختمان او نسج له نظره کوم توپیر نه لري. لکه څنګه چې مخکې ذکر شو د پانکریاس مختلفې برخې فرضي تقسیمات دي. د پانکریاس هډ یا د پانکریاس رأس د اثنای عشر قوس کې واقع شوی دی او د هغې په سفلي برخه کې انسنیټ پروسس واقع شوی دی. د پانکریاس نک برخه یو یا 2 سانتی متر پورې اوږدوالی لري او د پورټل وین قدام ته واقع شوی دی. د هغې په چپه خوا کې د پانکریاتیک باډي شروع کیږي او د ایورټا چپې غاړې پورې دوام کوي او د هغې نه بیا کیڼ خوا ته د پانکریاتیک ټیل واقع شوی دی چې تر سپلینه پورې ادامه پیدا کوي. پانکراس اگزوکراین او اندوکراین مواد تولیدوي. د هغې اگزوکراین تولیدات د انزایمو څخه عبارت دي چې د هاضمې په پروسه کې برخه اخلي. دا انزایمونه د پانکریاتیک قناتونو په واسطه و اثنای عشر ته تخلیه کیږي. دا چې ولې دا انزایمونه په خپله پانکراس په نورمالو حالاتو کې نه تجزیه کوي، سبب دا دی چې ځینې مدافعوي سیستمونه پانکریاس خوندي ساتي. د هغو جملې څخه یو دا دی چې اکثر دا انزایمونه د پرو انزایم یا یو غیر فعال شکل سره تولیدیږي. د دې څخه امایلیز او لایپیز مستثنا دي. او بل دا دی چې دا انزایمونه زایموجن ګرانیول کې بند وي د اسنار په حجره کې او په دې ډول سره په داخل د حجره کې کوم ضرر نه پیښوي. او بله نقطه دا ده چې د دغې غیر فعالو پرو انزایمونو د فعالولو لپاره تریپسین ته ضرورت دی او د پانکراس تولید شوی تریپسینوجن کله چې اثنای عشر ته ورسیږي نو د انټیروپپټایډیز د انزایم په واسطه باندې په تریپسین باندې بدلیږي او تریپسین بیا د دې توانایي لري چې دغه تولید شوي پرو انزایمونه فعال کړي. بله
مدافعوي نقطه دا ده چې ځینې د تریپسین انهیبیټرز د SNR په حجره کې تولیدیږي چې د تریپسین د فعال کېدو مخه نیسي. او آخري ټکی چې دلته ذکر کوو دا دی چې په خپله د SNR حجرات د وجود د نورو حجراتو په مقایسه باندې د تریپسین کیموتریپسین او فاسفولایپیز A2 په مقابل کې مقاومت زیات لري. د پانکراس نسج په عمده ډول سره دوه قسمه وظیفوي حجرات لري. یو یې د اکزوکراین حجرات یا د SNR سیلز څخه عبارت دي چې نسبتاً استوانه‌ای شکل لري او د یوې فوهې شاوخواته سره ساختمان نیولی وي. د دوی تولیدات و دغه فوهې ته تخلیه کیږي چې وروسته بیا د انټرکلیټډ ډاکټ په واسطه باندې و پانکریاتیک ډاکټ ته رسیږي. دویم وظیفوي ډول د حجرات د اندوکراین حجراتو څخه یا د آیلټ اف لانګرهانس څخه عبارت دي چې هورمونونه افرازوي او دوی کې مخلوط د څو ډوله اندوکراین حجراتو وي او دلته په دې شکل کې مونږ ګورو چې د سینپټوفایسین په واسطه باندې تلوین شوی حجرات د اندوکراین ښکاري. د پانکراس د اندوکراین حجراتو څخه الفا، بیتا او دلتا حجرات د یادونې وړ دي. الفا حجرات ګلوکاګان تولیدوي چې په وینه کې د ګلوکوز د زیاتوالي سبب کیږي. بیتا حجرات انسولین افرازوي چې د ګلوکوز د سویې د ټیټېدو سبب کیږي. دلتا حجرات سوماتوستاتین تولیدوي چې دا انهیبیټوري یا ناحیه کوونکي اثرات په دواړو الفا او بیتا حجراتو باندې لري. د اندوکراین تولیدات مستقیما د وینې جریان ته داخلیږي او SNR حجراتو تولیدات د ډاکټ په واسطه باندې و اثنای عشر ته تخلیه کیږي. باید ذکر کړم چې په وجود کې درې اعضاوي دي چې SNR ساختمانونه لري. یو پکې همدغه پانکراس دی، بل سلیوری گلندز یا لعابیه غدوات او دریم عضو چې SNR شکل او ساختمان لري هغه د پروستات یا د پروستات څخه عبارت دی. د SNR تولیدات چې کوم د انزایمونو او پرو انزایمونو څخه عبارت دی او دا ځینې هورمونو او عصبي کنټرول لاندې اداره کیږي. کله چې د معدې محتویات و دوادینم ته ورسیږي نو دلته د انټیرو اندوکراین د حجراتو د تنبیه سبب کیږي او هغوی ځینې مواد لکه سکریټین او کولسیستوکاینین تولیدوي چې په پانکراس باندې دوی تنبیه کوونکي اثرات لري. په دې شکل کې مونږ د SNR ساختمان یا د حجرات د اکزوکراین ګورو چې د یوې وړې فوهې شاوخواته سره را جمع شوي دي او د هغوی افرازات د دغې فوهې د لارې باندې تخلیه کیږي. په دې شیماتیک شکل کې مونږ ګورو چې اسنای حجرات او د هغوی په منځ کې لانګرهان آیلټ یا حجرات لیدل کیږي. دلته په دې سلایډ کې مونږ د پانکراس د ځینې ولادي تشوشاتو په هکله خبرې کوو. اجینیسیس داسې حالت دی چې په هغه کې پانکراس بیخي تشکیل شوی نه وي او دا حالات ځینې نورو ولادي تشوشاتو سره یو ځای لیدل کیږي او په اکثرو داسې واقعاتو کې د ژوند دوام ممکن نه وي. د پانکریاس ډیویزم یو داسې حالت دی چې په هغه کې د قنات د ساختمان ابنارمالیټي موجود وي. په نورمال حالت کې لکه څنګه چې په دې شکل کې ګورو د پانکراس د نسج زیاته برخه
تولیدات د مین پانکریاتیک ډاکټ په واسطه باندې تخلیه کیږي چې د پاپیلا اف ویټر د لارې اثنای عشر ته رسیږي او ډیره کمه برخه یې د ډاکټ اف سنټورینی په واسطه باندې اثنای عشر ته تخلیه کیږي مګر په پانکریاس ډیویزم کې د پانکریاس د نسج زیاته برخه او عمده قنات و مینر سفنکتر یا دغه ډاکټ اف سنټورینی د لارې څخه اثنای عشر ته رسیږي او څرنګه چې دا متضایقه وي نو د کرونیک پانکریاتایتس د لپاره زمینه په دې مریضانو کې موجود وي او د پانکراس یو ډیره کمه برخه نسج خپل افرازات و پاپیلا اف ویټر ته تخلیه کوي. انولر پانکریاس دا یو داسې حالت وي چې پانکریاس یو حلقوي ډول سره د اثنای عشر دومې برخې په شاوخوا کې موجود وي او یو حلقوي شکل سره نیسي او کېدای شي چې د اثنای عشر د انسداد علایم او حالات منځته راوړي. اکټاپیک پانکریاس د حالاتو کې د پانکریاس نسج په نورو اعضاو کې لیدل کیږي او معمول ځایونه یې معده، اثنای عشر، جیجونوم، میکلز ډایورټیکولای او ایلیوم کې لیدل کیدای شي. پانکریاتایتس یو التهابي پروسه ده چې په هغه کې د پانکریاس د نسج تخریب منځته راځي. په اکیوټ پانکریاتایتس کې تخریب شوي حجرات کېدای شي چې بیرته ریجنریشن وکړي او خپل اولنی حالت ته بیرته ترمیم شي مګر په مزمن پانکریاتایتس کې حجرات او نسج په دایمي ډول سره له منځه ځي او د هغې په ځای باندې یو فیبروسس تولیدیږي او په دې ډول سره د وظیفې بیرته رجعت ممکنه نه وي. د اکیوټ پانکریاتایتس د اسبابو په جمله کې یو هم میخانیکي عوامل دي لکه صفراوي تیږې چې د پانکریاتیک ډاکټ د بندېدو سبب کیږي او یا تردیدات او یاتروجینیک انجریز. په میټابولیک ګروپ کې هایپر لایپوپروتینیمیا، هایپر کلسیمیا او ځینې دواګانې شامل دي. ځینې جینیټیک عوامل هم د پانکریاتایتس لپاره زمینه برابروي. واسکولر ډیزیز او ځینې انتاني عوامل هم د پانکریاتایتس سبب کیږي. زیات واقعات د اکیوټ پانکریاتایتس ګال سټون یا صفراوي تیږې لري او هغه ناروغان چې صفراوي تیږې لري 15% یې کېدای شي چې اکیوټ پانکریاتایتس باندې مصاب شي. دغه ګال سټون یا صفراوي تیږې واقعات په ښځو کې زیات لیدل کیږي او په غربي نړۍ کې د اکیوټ پانکریاتایتس یو د عمده اسبابو څخه د الکولو استعمالول دي. اکیوټ پانکریاتایتس کې د صدمې د منځته راتلو میخانیکیت د نسج د اوعیو د تخریب او د هغوی د لیکاژ له امله د اوزایما او هیموریج منځته راتلل دي. همدارنګه د شحمي انساجو تجزیه کېدل د لایپیز د انزایم په واسطه او اکیوټ انفلمیشن او همدارنګه د پریټولیټیک انزایمونو په واسطه باندې د پانکریاس د نسج تخریبېدل منځته راځي. د اکیوټ پانکریاتایتس کلینیکي تظاهراتو په هکله باید ذکر کړم چې شدید بطني دردونه په دې ناروغانو کې لیدل کیږي چې کېدای شي اوږو ته یا شاته انتشار وکړي. همدارنګه بې اشتهایي، زړه بدوالی او کانګې کېدای شي چې په دې ناروغانو کې ولیدل شي.
د اکیوټ پانکریاتایټس واقعات د نورو بطني دردونو څخه په دې باندې تشخیص کیږي چې د ناروغانو کې د امایلیز او لایپیز د انزایمونو سویه په وینه کې زیاتیږي. اکیوټ پانکریاتایټس کېدای شي چې یو میډیکل ایمرجنسي وي او د یو اکیوټ ابډامن په شکل باندې راښکاره شي. ځینې نور سیستمیک تظاهرات چې کېدای شي د سره یو ځای ولیدل شي هغه عبارت دي لکه لیوکوسایټوسس، هیمالیسس، disseminated intravascular coagulation، د مایادو سیکوستریشن، acute respiratory distress syndrome او همدارنګه د شحمي انساجو په وسیع پیمانه باندې نیکروز کېدل. د peripheral vascular collapse له امله شاک منځته راتلی شي او کېدای شي چې دا د acute renal tubular necrosis باعث وشي. د acute pancreatitis لابراتواري معایناتو په هکله باید ذکر کړم چې د امایلیز سویه په وینه کې په اولو 24 ساعتو کې لوړیږي او 72 څخه تر 96 ساعته دوران کې د لایپیز سویه هم په وینه کې زیاتیږي. ګلایکوزوریا کېدای شي چې په 10% واقعاتو کې ولیدل شي. هایپوکلسیمیا لیدل کېږي او دا د کلسیم د ترسب له امله په نیکروز شوي شحمي انساجو کې منځته راځي. که چېرته په دوامدار ډول سره هایپوکلسیمیا پاتې شي دا یو خراب انظار باندې دلالت کوي. ریډیوګرافیک معایناتو له نظره پانکراس پړسېدلی او التهابي ښکاري. د اهتماماتو له نظره باید د ناروغانو ته مطلق استراحت ورکړل شي، خصوصا خپله د پانکراس د وظیفې استراحت د منځته راوړل شي او د خولې د لارې غذایي مواد د بند شي. انټراوینس مایعات د انالجیزیکو سره باید شروع شي او 15% واقعاتو کې دا ناروغان د شاک له امله له منځه ځي. نور جدي اختلاطات څخه acute respiratory distress syndrome او acute renal failure دي. نور اختلاطات چې په دې ناروغانو کې لیدل کېدای شي هغه د پانکریاتیک ابسس، د نیکراټیک ټیشو منتن کېدل او پانکریاتیک سودوسیست څخه عبارت دي. په آخره کې زه ستاسې د توجه څخه مننه کوم. د کرونیک پانکریاتایټس برخه په راتلونکي لیکچر کې تاسو ته وړاندې کیږي او د هغې په تعقیب به انشاءالله د پانکریاس تومورونه تر بحث لاندې ونیسو. په آخره کې مو په لوی خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.